چې دا تقوا داسې شی دی چې په دې الله ډېر خوشحالي. دا تقوا داسې شی دی چې په دې الله د انسان اجت پوره کوي. دا تقوا داسې یو شی دی چې د نکاح خطبه کې ووایي نو نکاح به دې خدای برکت کړي. دا تقوا داسې یو شی دی چې په دې الله ته بنده ډېر نږدې کېږي. نو دا تقوا دې څه شی چې چا کې تقوا راشي هغه ته موږ متقي وایو. او د قرآن د سورة بقره شروع دی نه شوې ده. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. او به متقی بیانې چې څه ته وایي. الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اللہ تا متقی چه چاک تقوی اسوک دے اغا دے چه اللہ منی یوم الاخر منی نالیدل پا اللہ ایمان دے یؤمنون بالغیب او اغا پا اللہ دمر مضبوط یقین ساتی چه اللہ و تسوی کدا دا اقل اخلی کا ناخلی منی نالیدل دا دیر مضبوط خبر دا لکه زه تا ته یو خبره وکم او دلیل درته پیش کوم نو ته به ومنې او زه تا ته یو خبره وکم او استاد عقل نو چته یو ته یاره بس زما عقل اخلی ناقلی خو چې تو نو پتا مې اعتماد دی. نو تقوا چې چا کړي متقی هغه څوک چې په الله اعتماد لري. الله زما پته اعتماد دی خدایا تاوی فرشته شته زما عقل ناخلی زی منم تاوی اخیرت شتا زما د عقل نوچت ته زیمانم توی د قبر عذاب شتا زما د عقل نوچت د خو زیمانم توی جنت شتا او په جنت کې داسې خوشاله دي چې د انسان په عقل کې ناراضي الله کې توي زیمانم. ومن اصدق من الله حدیثا د خدای نه رښتونه بل څوک نشتا. تو چې د قیامت ورځ دا او پاره کې به ټول مخلوق سره په شپږ غنټې پنی مروز کې حساب کوم الله دا به څنګه کېږي زمانم تاویل دي خدای دې د کمال تاویل دي زمانم تاو چې پولیس ورات یو پول دی ډېر نری دی د وختنه زیات نری دی او د تورې نه تیر دی ډېر نری دی او د دوزخ ته پاسه دی الله دې باندې به څنګه سوق دي چې ته کې لکه د برېښنا غوندې بزي پروردګار چې تاو وینو ز پکې دا نه ویم کې دا به څنګه یو څنګه چل به یو دلیل تاو نشتا نه چې تاویل دې رب زمانم. یؤمنون بالغیب نو تقوا هغه سیستوي چې هغه انسان متقی دی تقوا پکې دا چې دې په الله باور کوي دې په الله اعتماد کوي دته الله و چې دا شی معنا دی وی خدایا که زما عقل رسی کنه رسی زمانم دا سچ دا شی رکېدو نه دی دا شی ټیک دی خو زما عقل نه رسی ډیر سيزونه دي چې هغه زما د عقل نه ډیر اوچت دي. د بداغه تاسو یو مثال در کمپنی دریاب کې دا کبان دي کبان کله کب تاسو دا وای چې بار په اوچم مخلوق شتا اغه مخلوق دی نیسی بیا اور دی پاغه اور به دی ورواچی ورید په دی کېو به دی خوري کب عقل کې اور کم ځای راځي. کب خو ټول عمر په وبو کې جون تیر کړی دی که کب ته په زرو دلیلو دا وی چې اورم شتا ګرمیم شتا نو کب نه مانی ولی ځکه هغه د ګرمۍ برداشت ګرمي غلی دی نه ده ګرمي د هغه په ذهن کې راځي نه نو کته ورته ډیر مو وې خو چې ته ما پاګلې کې روغې کې څنګه نو دا نه چې ګرمي نشته خداغه قلی نه علي یا یو میګي ته دی و چې امریکا مشتا میګي ته دی و چې سعودي عرب مشتا او میګي په دومره 15 منټه کې سړی بلا مزل کوي او په 15 غنټه کې ز سعودي عرب ته رسېږم چې هغه د زرګاو میلیونو مزل دی نو میګي به و چې زما خو لستړ شو هغه د پورزم میاش په لګي دا ته روغې کې تلې بنې دا عقل نه دی دا قرانګي زمونږ رونو زمونږ عقل ډیر نیمګړی دی ډیر کوتا دی د الله د علم په مناسبت زمونږ اس علم نشتا او د الله د پوی مناسبت زمونږ د میګي برابر پویم نشتا خو زویم چې خدای تاسو وې زمانم تا وې ستا پیغمبر سو وې نو زه پکې نه دلیل غواړم دا نه چې دلیل نشته دلیل شتا خو زه دلیل تا نه غواړم دا نه چې دا به د عقل نه مني نه عقل به ومني خو زما عقل او سوچ نیمګړی دی او دا ډېر اوچت شی دی. نو یؤمنون بالغیب
او بالآخرت هم یوقنون، آخرت کې ډیر سيزونه دي، د خدای عذابونه هم دي او جنت هم دي، دوزخ هم دي او پل صراط هم دي. مو په صراط لارې ته وي پل، او جنتونه او دوزخونه دي، او هغه دي چې زموږ په عقل کې نه تېرېږي. لکه زه به یو مثال درکړم. یو ځل حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغه قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ولدینا مزید. نو مونږ خو عام مفسرین هم دغه معنا کوي چې دا کم نعمتونه الله په جنت کې انسان له مقرر کړی دا خودي چې الله مقرر کړی دي چې هوري دی پکې او نهرونه دی پکې او چمنونه دی پکې او اونې دی پکې او صاحب د دنیا نعمتونه دی پکې. نو الله وی لدینا مزید چې دا سمې ده ته او دې نه علاوه ما سره ډېر خوشاله شتا. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. یو انسان ته دا پته نه لګي چې د لمس څومره خوشاله مقرر کړی دي او دا پټي دي پټه. لدینا مزید ما سره ډېر زیات نعمتونه دي. زه بلند پښتو کې تاسو ته دا معنا وکم. لیکن یو ځل حضور پاک ته جبرئیل علیہ السلام راغی، یو اینه وته اونې ولا غټه شیشه ودا سه غونډه او پاغي یو نری غوندې داغو. لکه دا بداسې مثال درکم چې د مچ د غول عمره دا یا د ماشي د غول عمره دا داسې یو پټې غوندې داغو. نو رسول الله مبارک جبرئیل علیہ السلام وی دا څه شی دا وی شیشه ده کړه دا راکوټه داغ د څه خیال نه دا څه غور سره یو قتل ویل پوچې نه دین دل پوچې نه داغ دینو. خو جبرئیل دې کې مقصد څه دی؟ رب العالمین ته جبرئیل علیہ السلام سوئی وی چې الله جنت پیدا کړو، په جنت کې یو ځای پیدا کړ. جنتونه خو ډېر زیات دي. یو ځای پکې الله پیدا کړ چې په هغه ځای کې به جنتیانو سره رب العالمین ملاقات کوي. ملاقات وکړي. وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. خوشاله وي خلک او خپل رب ته نیغ نیغ ګوري. او بیا په حدیثو کې دا راځي چې ډېر مبارک جنتی هغه دی چې سار او ماښام د الله سره ملاقات کوي. سار او ماښام جنت کې خوشبو نشته، روز نشته، یعنی هر ټیم. او بعضې به داسې وي چې د دنیا د هفتې برابر جمعې مانځله چې څنګه خلک راځي دقسې به په دقه ټیم باندې دا خلک جمع کېږي، الله سره به ملاقات کوي. او دا ټول جنتیان به راغونډ شي، الله سره به ملاقات کوي. څوک به د نور په کورسو ناستي، څوک د زمرودو، څوک د یاقوتو، څوک د مرجانو، څوک په مشکو دا به ناستي او خشته علا او الله سره ملاقات به کېږي. او چې دا ملاقات الله سره کېږي د دې نه مخکې به د خوشبویو باران په دې خلکو شي. نو چې د الله تر طرف نه د خوشبویو باران نه به څنګه خدای دې زموږ نصیب کړي. او بیا چې الله سره ملاقات وشي کور ته راشي نو دا ښځې به ورته وایي ستړیا نن خو ته ډېر خشته نه، نن ته څنګه دومره حسن او دومره خوشبویي. نو دی به ورته وایي چې او ما نن د خپل رب ذوالجلال سره ملاقات کړی. نو ښځه به ورته وایي چې واقعي چې د پروردګار سره څوک ملاقات وکړي او کور ته راشي نو چې دومره خوشبویي ته نه دي او ښکلیوالي نه دي نو به څنګه وي. د الله سر هم دقه دی چې تراشه خوشبو ده نه دي او تراشه او ته ډېر خشته او ډېر مزېدار. خیر خبره خوب ده. او جبرئیل علیہ السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي څه دی خیال دی دا پوټې نه داغ، دا پوټې نه داغ چې دی وی دا خو ډېر پوټې نه دی، ډېر راکوټې دی. وی د دې شیشې مثال د جنت دی، د دې شیشې مثال د جنت دی. او دا د مچ د غلو مر داغ ما ورته د مچ غلو وي دا پوټې نه غوندې داغ دا هغه مزید دی، دا مزید دی. دا هغه دی چې الله به د جنتیانو سره ملاقات کوي، خبرې ترې به ورسره کوي او جنتیان به خپل رب ویني. دا هغه ځای دی. او جبریل دا دونه پوټې نه دی، دا دومره راکوټې وی چې دا ځای الله پیدا کړ. نو ما ته وی چې جبریل دې میاشتې ور وستم وی زه ښي طرف ته چکر ولګوه، ستا چې کوم رفتار دی په هغه رفتار لاړ شه، اخر ته ورسېږه نو بیا به ماله راځې. جبریل دونه تیز رفتار دی چې یو ځل چې حضور پاک تپوس وکړو وی چې ته قرآن شریف ته اووم اسمان نه بره عرش دی، د الله د عرش نه ته قرآن شریف راوړې د ځمکې ته څومره ساعت کې را رسېږي. نو دا څونه مزل دی د دې ځمکې نه د تیزې سورلی مزل، د رڼا د رفتار نه تیز مزل د دې ځمکې نه اسمانه پورې د 500 میلو دی، 500 کالو دی.
نو د هغې لومبي اسمان نه دویم ته د 500 کالو، نو د دویم نه دریم ته د 500 کالو، نو دریم نه څلورم ته د 500 کالو، نو زه ورپسې پنځم شپږم اووم نه د الله د عرشه پورې د 500 کالو، نو د عرش ته لاندې نه بره پورې د 500 کالو. خو دام ستا د میزایل رفتار نه، ستا د جز رفتار نه، ستا د راکټ رفتار نه، ستا د نور رفتار نه، هغې نه هم تیز دا دومره تیز رفتار، دومره تیز رفتار. دا د خدای کائنات خو حیران بشي. داسې سیارې زمون په دې فضا کې شته چې ستا د دې ځمکې نه په 50 لاکه چنده غټې دي. داسې مشته چې ستا د دې ځمکې نه په کروڑهاو چنده غټې دي د خدای کائنات. او داسې سیارې مشته چې د یو بل نه په کروڑونو میله لري دي د خدای خلوی کائنات دي. نو جبرئیل علیہ السلام نه تپوس کې څومره سات کې را رسېږي، وی دا الله رسول د سترګې د رب نمزر، د سترګې د رب نمزر. نو جبرئیل علیہ السلام خو دومره تیز رفتار دی. اوس وتوي ویزا د دې من روان شخی طرف ته، نو جبرئیل علیہ السلام وی زر کاله می مزلو که خو خی طرف ته نه رسیدم. نو بیا وی ګس طرف ته مزل وکا، نو زر کاله می ګس طرف ته مزل وکا، خو اخر می معلوم نکا. وی زر مخ کې مزل وکا، نو زر کاله می مخ کې مزل وکا، نو پتاو نه لګیدا. نو زر کاله رستو می مزل وکا، نو پتاو نه لګیدا. دا نری داغ دونه غټ زیدي، دا الله د ملاقات غزه دی. نو جنت بسو نه رښتیا وای دا تاسو په عقل کې راځي؟ میګی ته چې وای چې دنیا ده، میګی ته چې وای امریکا ده، میګی ته وای روس ته او برتانیه ده، میګی ته وای دریابونه دي، میګی وای مازغه خراب دي. میګی ته خو دغه دنیا ښکاری چې دا کم ځای کې د چکر لګي. څه خبر دی د دنیا نه؟ نو دغه څه زمون مثال زمارونو د خدای د قدرتونو په مقابله کې د میګی نمبر کوټه دي. نو دا سيزونه زما د عقل لو چتی خو چا ویلي دي چې شتا رب ذوالجلال، چا ویلي دي رب ذوالجلال. نو مونږ به منو، نو په دې خدای خوشاله شي. یزه درته وایم چې اے بندا زما دا خبره ومنه، او ته چې عقل منی کنه منی خو زمانم ځکه تا ویلي دي عقل اخلی کنه اخلی خو زمانم چې نو زه ډېر زیات خوشاله چې ګوره د دې سړي په ما یقین دې ماته دروغجن نه وي، او چې زه څه وایم دا مني. دقه رنګ یؤمنون بالغیب او دقه رنګ بالآخرة هم یوقنون. دا متقی یو صفت خدا شو، د متقی یو صفت دا شو. د متقی دویم صفت څه دی؟ یقیمون الصلاة، عبادت بدنی کوي. یوازې منځ نه، عبادت بدنی کوي. چې کوم بدنی عبادت ته هغه کوي. او دریم صفت یې څه دی؟ یؤتون الزکات، عبادت مالی کوي. زکات اصل او زکات ذکر شو، صلات اصل او زکات ذکر شو. نو دویم صفت بدنی عبادت کوي، دریم صفت مالی عبادت کوي. او څلورم څه دی؟ څلورم صفت دا دی مما رزقناهم ينفقون. یوازې هغه بدنی هغه مالی عبادت نه دی چې کم په مقرر دی، نخپل نوړم بل سره نیمای، غریب سره مدد کوي، مسکین سره مدد کوي. او لکه دا سوچ کوي چې دا زما خپل نه د مما رزقناهم دا د خدای دی. لکه سوچ دا دی چې دا کمان وړای ما د خلی د نیمه کړه او د بل بنی آدم لمه ورکړه، نو دا زمانه ده زمانه ده زری په دې نه خوشالېږم. دا د چا ده؟ دا د الله ده، دا مونږ ورکړی ده. او بل سری والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. او بل صفت دا دی چې په قران ایمان وروړي او د قران نه مخکې کتابونه مانی، د ایمان په درجه کې مانی چې تورات هم د خدای کتاب نازل کړی دی، انجیل هم د خدای کتاب نازل کړی دی، زبور هم د خدای کتاب نازل کړی دی، او نور صحیفې هم خدای نازل کړی دی. د ایمان په درجه مانم عمل بسر په قران کوم، او قران شریف هم د خدای کتاب دی نازل دی. دا متقی شو. نو الله سوی د دې متقی نتیجه څه ده؟ اولئک علی هدى من ربهم. دا هدایت یافته ده، دا په هدایت ده، دا په نه غلاره ده. دا هغه سړی دی چې د پمانځه کې د خدای نه غوښته اهدنا الصراط المستقیم. مونږ پمانځه کې د خدای نه غلاره غواړو کنه غواړو؟ هدایت غواړو کنه؟ اهدنا الصراط المستقیم. خدای ما ته خو نه غلاره وخایا، ما ته خو هدایت وکي. نو دا صفاتونه چې چا کړي چې دا مې ذکر وکړه، دا چې دا صفاتونه چا پیدا کړل، نو د دوا وګټله.
دې په هدایت شو د ربنا دې په صراط مستقیم دې او د نتیجه به کوم ځای وي واولئک هم المفلحون دا کامیاب انسان د جنت ته وځي د متقی دغه صفات نو دلته الله د متقی د صفات کوي بل دې رب العالمین د متقی بل صفات کوي بل دې الله د متقی بل صفات کوي بل دې الله وي چې متقی هغه د چې زمانه یریږي بل دې الله وي متقی هغه انسان چې هغه د حرامونو پرهیز کوي زمارو د دې ټولو بنیاد چې مونږ ولټو کنه چې دا تقوا څه ته وایي د دې ټولو سيزونو بنیاد نو تقوا مونږ معنا کو یرا د تقوا مونږ معنا کو پرهیز او قانون دا دی چې چا کې یرا پیدا کینو دی بیا پرهیز کوي اصل یو سړی پرهیز نه کوي او چې دې ځل باندې یو جټکا راشي کنه او دل راشي ډاکټر ته چې ستا خو د هارت پرابلم دی تا ته خو د زړه بیماری لګې درې دا بس دغه دا هغه د ناراضي نو پړ کې سوچونه کوي ډاکټر صاحب سبا نه خورم غوړ به نه خوري مالګه به نه خوري پلان کې شی به نه خوري پلان کې به نه خوري نو اوس کده په بشیر جان د دنیا د خدای روي وته ور مخ کې کوم چې بشیر جانا ډوډۍ کم خورا بشیر جانا غوړ مخورا بشیر جانا روجه مخورا نو بشیر جان ما ته خو کې خپل ته وي خپل کار کوي زړیا د دنیا نعمتونه چې خدای راکې تیرا باندې ولې باندې هو که ډاکټر وته وي چې بشیر جانا غوړې پریس کا وکړي اونکا نو هغه په خبر نه تورنګو تم نشه رسیدي نو په د بیار راشي یاره نو چې یاره ترسو نی راغلی دی پریز نه کوي دا عام قانون دی سړی ارسخوري او چې ډاکټر ورته وایي چې ګوره که پریز دی ونه کې مړې او په د یاره راشي بیا دې ټیک ټاکي نو پریز ال کېږي چې د انسان په زړه کې څه راشي یاره راشي او یاره به د انسان په زړه کې څنګه راځي یو مثال وور یو دو درې مثال در کوم چې ته ور باندې پوه شې مونږ باندې یاره نه راغلی مونږ ځکه پریز نه کوو مونږ باندې یاره نشتا ځکه زه حرام نه پرېږدم په ما یاره نشتا نو ځکه ګناه نه پرېږدم که په ما یاره راله قسم په خدای ګناه خو ډېره لویه خبره چې خپل خواهش بام بیا پرېږدم یو مثال د تاسو عبد الله ابن عمر د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی په لار باندې روان دی د مدینه منورې نه بار ووت نو یو سړی ګړي چیرې سره وړ یو ولکو پاغه د مانه کې د غلامان او مریان ډېر زیات نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه غالک ته وی ولکا یو ګړه یا یو چیلې را باندې نه خرڅه اوږي شوی یو اته امتحان پې کوي چې علال کو اخرو هغه وته کاکاجي هغه نه پیژن چې دا عبد الله ابن عمر د عمر صاحب زیری وی کاکاجي دا خو زمانه دي زه خو غلام یم دا خو د پلان کې سړی دی په مدینه منوره کې زه خو غلام یم دی وته سوي اوسه امتحان پې کوي وته ویلکا دا سيوکا یو راکه پیسې به درکو کنه اول البوکو او غوخه به تمخري مونږ به مخرو او تبیا وی کاکاجي تا ته خو مو چې زمانه دی پردیش څنګه باندې خرڅ کړ ما پردی چیلې ګډ څنګه خرڅه ما هغه مالک کا خبر شو ما ته وی چې ګډ دې سکا چیلې دې سکا خو دروازې ورو اسماري عبد الله ابن عمر په امتحان کې وی چل د تخیم کړ یو ګډ را باندې خرڅ کا پیسې بدر کم پیسې وجیب کې واچ ګډ بالال کوس بدل ترویت کو تمام غوخه اخري مونږ به مخرو خمدیدار بر وتکو او که مالک دنه بیګاله تاسو کې یو ګډوري حکم دی و شرمخ تختولې اوس کړي را دي زماني مسلمان ته ویلې وسه به ویلې یو نه دوه بدر باندې خرڅ او البانه مې ګوري ته خلا یو یاده دوه بدر باندې خرڅ کم راځه پدري مسلو رم یو بدر باندې خرڅوم پیسې بم جیم کې واچو پیسې بم جیب کې وي ګډبه مخرو خطر استونه غوخه ده تبا مخره زبا مخرم او مالک تبا بانو کم کئی دا سے خلق نه کوي ډیرو خلقو نن خپل مالکان د پیسو د پاره حلال کړل او په پرشونو کې لاندې خاص کړل د خدای یې نشته اوس تاسو قصور کې قصه به د اخباراتو کې تاسو اوریدل یعنی دومره مسلمان د خدای نه یریږي ما ته چوي دا قصور کې د او کالو ماشوم جنې استعداد کور د وو کالو ماشومه او هغه ماشومه جنې د کور نه ترور کرزي سپاره لاس کې د قران زده کوي
سپاره لاس کې د قران زکای او پته نشتا چا استد د کورنا او مور او پلار غریبانه تللی دی حج لا عمره لا پلار وی چې ما ور دلته سامان واغښت ګډهګان می واغښت چې زب ورزم او زما لور به ما ته کور کې ولاړی نو د ماشومې زینب لور له بده دا ګډه یوسم د ماشومې له بده دا واله یوسم او د ماشومې له بده دا سیدونه یوسم ولې زما ماشومه لور به ما ته په دروازه ولاړی چې پلار مې راغی مور مې د عمرې نه رااله هغه ته څه پتا وا چې ماشومې مال ټوکړي ټوکړي وجود کور تر رسیږي قرآن لذی سپاره لاس کې دا او چا درنده صفت انسان درنده صفت انسان ارچا چې په مخه کړی دا ظلم زیاتی نه پسې څه چل کړی دی شلولې دا وجلې دا او په ډیران کې غریب غرزولې دا نن پټرول پاکستان پرون اور غشتو اصل تاسو نه تاسو کوم زمارونو دا کار چې یو انسان کوي د وو کالو ماشوم سره چې دا د زیاتې کوي او ظلم سره کوي او به وجني او په ډیران کې غورځي دا د هندستان نه اندورا غلي دي نه دا د امریکای نه د لندن نه انګريز راغلي دي نه دا د روس او د چین نه کافر راغلي دي نه دا بسو کې دا به هغه کسي چې ستا د مسلمان مور او پلان نه پیدا دي دا هغه کس دی چې د ستار ماسپخین مازیګر ماخام ماسخوتن الله اکبر د لوډ سپیکر نه اوري دا اوري الله اکبر الله اکبر معنا څه ده الله ډیر لوی دی ډیر لوی دی نو دې دا سوچ نه کوي چې الله لوی دی ما بنسي دا سوچ دونه کوي چې الله ډیر لوی دی او ما بنسي سلور زلوت وی الله اکبر بیا وت اخره کې بیا وی الله اکبر خو معلومیږي دا کې دا باندې نه دی اورېدل ففي اذانهم وقر دې غوګونو کې د باته پرتی دي د اذان نوري دا مسلمان دی یا نه دی خو مسلمانه معاشره کې پروت دی دی مسلمان دی یا نه دی خو د بخامه د مولانا اورېدل چې ظلم مکوا دا مسلمان دی یا نه دی خو دې بل خپل لور بلري دی بخپل خور لري دی بخپل لور لري دی بخپل خور لري دی به دا سوچ نه کوي چې کله ما لور سره چا چلو کو دی به دا سوچ نه کوي چې ما خور سره چا چلو کو د خدای یاره کم د په مسلمان کې پرهیز علی انسان کوي چې په دې بیماری یاره راشي سپې نه دې سپې خپل مالک تلکه ترنګي کنه ترنګي سپې په خپل مالک حمله کوي نه ولې سپې د مالک یې رولې دي د مالک یې رولې دي غوې په خپل مالک حمله نه کوي او په پردي حمله کوي ولې د خپل مالک یو غزار والد نو غوې خو شعور لري عقل خو نه لري هغه وایي چې دا د ما د مالک په شان ارسلې نه دي دا مې مالک ته غیا چي دا مې مالک ته مال وبرا کوي دا مې مالک ته کدا خو دې حکم په کونټه مې وای په کوټک مې وای نو دا مالک مخ کې راځي نه ولاړي دا سپېری وته پتر چې دا مې مالک ته ډوډۍ را کوي دا مې مالک ته مال وبرا کوي دا مې مالک ته ما پکور کې اوسې هغه لکه ترنګي او چې وته پته لګي چې نه دغه کوم خیر نشته نو هغه غب کوي هغه نه یې نشته ردنه یې را ده اصل سیز د پریز یاره ده یاره نن د مسلمان پړک کې د خدای یاره ختمه ده ته چې ټوپک رااله او د 100 روپو د پاره او د 100 روپو د پاره او د 1 لک روپو د پاره ته اجرتی قاتل جوړيږي او سړی ولي څو د پاره 500,000 1 لک والی 2 لک والی 50,000 والی او په سړی مسلمان ملک یو انسان ملک د شپېتو کالو د 500 کالو د 30 کالو ځوان دی ملک تا په لاس ته خېلې چې دا د چا بچیرې د سر به مور سونه خواري کړي تا په لاس ته خېلې چې دا چا الله سره ما شمولې کړي دي تا په دې لاس کې چې د تم چا په ځانګو کې جوټي ور کړي دي ته په دې لاس کې چې دا یو خدای دا به کول نه پاتې شي ابسته کوي ته په لاس کې چې دې سړي او ما شومان یتیمانان پاتې شي بس کوي په لاس کې د کزما پرور داسې چا ډزو کوي وشته نو زه بس کوم یاره نشتا تو چې په پردیک مال ورده او پردی مال او کندر کې ته دا سوچو که زما کندر کې او که بس کوم تو چې په پردی لور خور لا سوچته سوچو که زما په لور خور چا لا سوچته که بس کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی رسول الله مبارک د ایمان دعوت ورکو نوجوان لکو نوجوان هغه لیک ورته وای
وی دا الله رسول ایمان ته مړ کېږي مسلمانېږي خدای یو سي اجازه پکې غواړم وی د سي اجازه پکې غواړم وی زما خواهش ډیر زیات شهوت را باندې غالب دي نو مال په دې مسلمانۍ کې د زنا اجازه راکا خو پته نه وکړ هغه خدا مطلب و چې د پیغمبر اختیار دی چې الله به مونږ ورکړي او چاته بروجه نشته او چاته دا کار کاوه دا مکو دا غرور بیا پیدا نو مال په دې کې دا اجازه راکا د زنا چې پکې زنا کوم دي نه نشم صبرې دي نو صحابه وی اوف 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 صحابه خو پوښتنه پیغمبر مبارک په مخ کې دا خبره کې دا مناسب دي لیکن د دوړو جهان مبارک سره دا ډېر خيار دا څنګه چې پاسه ستاغه داسې زنا اجازه غواړي ایمان کې زنا نه وی بچی را دي خوش را نږدې شه ځان ته نږدې کا وی تحبه لاختك وی زنا د خور د پاره خوخه چې ستا خور سره څوک زنا وکي دا خوخه بچي په نرمه وته وای او توی قربا الله رسول خور له بز سنگ زنا خوخه کم زما خور له یو سړی نږدې شروع وسنګ دي خور له سنگ زنا خوخه کم نه ز خور له خوخم الله رسول نه به بل څوک خور له خوخه کی اتحبه لامك دا د خوخه د چستا مور سره څوک دینو کی اوف قربان د الله رسول زما مور ته څوک نږدې څنګه شي نه به زما مور ته څوک نږدې شي نه د بل مور ته اتحبه لبنتك لور له خوخه نه الله رسول لور نه خوخه زما لور سره بسوک څنګه نه وکي بل څوک به لور له خوخه نه کی زوجي خذ له خوخه الله رسول قربان نه زه خذ له خوخم نه به بل څوک خذ له خوخه کی بس سړی پوښ رسول الله ورسول خپل خبر او چې ته خپل خور له نخوخه لور له نخوخه خذ له نخوخه مور له نخوخه خور له نخوخه چې دې سره څوک بدعملیو کی او ته خپل بل څوک به خوخه نه کی نو چې ته دا زنا کې چا سره وکې اسمان ته نه شي خاطر مکه نه خوني شي کو دې اور پسې چا سره بزنا کې د چا خور بای کبني د چا لور بای کبني د چا خزه بای کبني د چا مور بای کبني وای اوسه ته چې دا ګناه کې چا سره کې ابا خدا سي نه کې اسمان نه برا پروتي ابا یاد چا خوري خپل خور لنه خوخه پر دې خور لولې خور یا بد چا لوري خپل لور لنه خوخه پر دې لور سره ولې خپل یا بر چا خذي خپل خذي لنه خوخه پر دې سره ولې یا بد چا موري خپل مور لنه خوخه پر دې لولې بس غالب پوي شو وی دا الله رسول بس ایمان را تخایز نام پکې نه غواړو ایمان را تخایز نام نه غواړو قسم دې رسول الله مبارک ول په لاس کې خود او سوې اللهم نقي قلبه اللهم طهر قلبه خدایا دغه دل پاک کې او خدای ته صفا ستر کې دعا ولا وکړه د رسول الله مبارک د مبارک لاس دا برکتو چې هغه ستړي وي خواهش مې او تختې دو خپل حلالي بیبي ته مم توجه نه پیدا کړه چې یو ستړي د بل نغلا کې دي سوچو کې کمانه سوغلا کې د وسکو اب کېګم بکنه چې یو ستړي په پردې مال ډاکا ورځي دې سوچو کې کزما په مال چا ډاکا ورځولا د وسکو یو سړی پر دې جنې ته ګوري ته سوچو چې ستالور ته سو ګوري ته بسوي او که یو سړی په بل مسلمان دس کوي اولی دې سوچو چې دما پرور دما په پلار دما په دوی چاډه ځکنو سوي یاره ختم یاره چی والله دک بروانه یاره نی چې سړی خو کوي کاوه یاره چی دک بروانه چی یاره نی چې سړی خو کوي کاوه نو دغه بدبخته د امریکای برتانیې نه راغله وہ کالو معشوم جی نے اوہو سنگدل یرا ختم شو د انسان نا یرا د پزله کې ختم شو د دنه شر مخ جوړ شو د دنه درنده جوړ شو او دا یرا د هغه چا دلنه ختميږي خپکیږي ما چې د پړه کې د خدای عظمت نه کړه د پړه کې د خدای عظمت راغی او دی و چې د پر کوټه په ګټ کې ناشته مار بینی او دی وی کزه په بلستان کې دنه می موضوع ګنا کوم په فیسبوک ګنا تا ګورم بیا مال لای دی په کوټه په ګډ کې مولا کې د ګنا وکړه ته ځان باندې خدای حاضر وګړه کتا وکړه ګنا راشي ما په مخلاړو تو کا نو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ غالک ته سوی ای بچي پیسې بواله
یو ګډوري را باندې خرڅ کا غوخه به تم خوري مونږ تا باندې مخرو په خپل به مخرو او که مالک درنه تاسو کو نو مالک ته شرم خوللې دي مالک دلته کم دی تا مالک سویني چې عبد الله ابن عمر دې شپون کی ته دا خبر او غلام تا نو شپون کی دا سه مخبل طرف ته واړو او سوي فاین الله مالک منیشت نو رب می کم دی رب می سشو مولا خو نشته دلته خو رب خو مشته کنه بابا رب نه پټول شم عبد الله ابن عمر بچي باسو دې ګټل ما کته مدنه نه دسته خو ما کته د چا غلامه د فلان کی نه عبد الله ابن عمر هغه سړی لاله وته وستا یو غلام ما ولید او الته سره ګډ چیلې دي دا خرڅه هغه وای نه خرڅو ګټه مې غشتي دي دا ګډ چیلې له 100 پیسو دي د 2000 روپو غلام دې د 100 دي د 2000 دا ګډ چیلې سره د غلام زما شوي ټیک شو پیسې وتوش مې غلام چې ما خام مسخوتن ګډ چیلې راوسته ما هغه مولا وته وی بچي تم ما خرڅ کړي او دا ګډ چیلې مې خرڅ کړي دي پچا په یو بابا د عمر سے پزوی باندې په عبد الله ابن عمر زبستم غلا دا ګډ چیلې دې بو ما پیسې نغدي کړي دی ورغه ګډ چیلې د عبد الله ابن عمر کوړه رسول اول جو دا خو هغه وخت ني بابا چې ما ته ګډ را باندې خرڅ کا وی دا ګډ چیلې تاغشتري وي او زه تاغشتم وي او نو ما تم د شپې زو خای چې کم دی ودشم او د ګړو چیلو زم خایا چې دا کم ځای کې وتړم عبد الله ابن عمر ته بچي دا ګړ چیلې ما ځان لنه دی غشته او تم ما ځان لنه غشته تم هغه الله لا غشته چې وختي تا ما ته پدشت بیابان کې فئن الله الله مې کم ځای دی فکم لک فکم رب چې ستا پړه کې پروت ته د کم رب یره چې ستا پړه کې پرته ده ما هغه رب لا غشته هغه خدای لما ذات کړي دا او دا ګړ چیلې مې ځان لنه دې مې تعالی غشتري زګړ چیلې دې بوزه دا ستادي تم د خدای ګټه وکړه کبه نه کړه ګټه یا خو به 80 روپے به غشتي به هغه نه ورکولې کته د ګډ غوخه مغه نه خوړه حرامه لیکن امتحان په دنیا کې راغی پکې کامیاب شو نو غلام آزادم شو ګډ چیلې مې کړل ربم خوشاله ربم خوشاله ده یو خبر ذهن کې رااله چې دا د خدای د پاره کم کار کوي په الله ډېر خوشاليږي ها حضرت بلال رضی الله عنه امیہ وه تاسو در بلال کسي معلومي حضرت ابوبکر صدیق پر راغی نو امیہ ته دا خرڅه نه په پدسته کې دغه نه د کار نه د روزګار د ټولو روز د غرب روي والله الله وي یاره وی بس د اخلم پسو خرڅه هغه ته ډېرې پیسې وي او ابوبکر واغشته بلال ته راځه زماش بلال مجيبه سره چې ابوبکر صدیق کوټ ترا وسته نو حضرت بلال وته وی ابوبکر ځان لري غشتم که خدای لا الله که ځان لري غشتم نو کار را تخای چې کم کاری کې دلکم او که خدای لري غشتم نو ما خدای پرېدا بس ما خپل خدای ته پرېدا چې خپل خدای یادوم وی بلال ما ځان لري غشتم ما رب لا غشتم زاده نو رسول الله مبارک په سونه خوشاله شو وی ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا ابو بکر زما سردار دی او زما سردار آزاد کړی دی بلال ته سردار وي ولی لکه رب پروت ته رب لکه رب پروت ته رب لده غشت ما او زما رب پریدا چې د خپل رب خوشاله تمرو بنیاد د خبره ده لکه ته خدای راوله بس خواهش برستوی الله به مخکی یو بابا تیر شوی دی مشکی بابا به وته مشکی بابا او مشکی بابا نه چاته پوسو کاغه نه بداسته خوشبوئی تل لکه د مشکو د خلینا او د وجود نه د کده مشکو خوشبو روانه وا او مشک نن کم دی ټول دنیا کې ګرځي مشک پیدا نه کی مشک قیمتي شی دی نافل لري مشکی بابا نه چاته پوسو که مشکی بابا داستانه چې وجود نه دا کم خوشبوئی در سره وجه نه دی هغه ما بریشي پیته خرڅولې اوسم په دې کوڅو کې په دې سیکل باندې باندې خلک په دې صندوق کې ریشي پیته خرڅي بکسوي او ستنه او تنه منه دا تجارت ته خلک کوي نو ما به پشکره پسر ګرځولا او ما به دا ریشي پیته او بکسوي او داسې زونه خرڅول نو یو ځل پلار راو نو جوان لکم خشتوم دولوم
یو ځل پلار روانو ما دا ریشي پته می خرڅولې نو یو جنې راوته نو ماته وی چې زمانه کړه په دې کور کې وغه تا نه سودا غشتل غواړي لګو درېګا نو مونږ خو مومن دا سودا دا کسان د پرې کوڅو کې ګرځي چې دونه خرڅي نو په بد نظر نه ګرځي غیبانان په زنانوم سودا کې زنانم چې سودا وکي ما ویډه راخدا نو چې ماغه شکارې د سر نه کوزه کړه نو هغه زنانا आवाज وکوي بچي د دن نراشه مونږ د حیا پر دې خلک یو بار نوزو دې دروازې ته شه نو ما ویډه راخره مزه په دروازه ورننه وتم په دروازه کې دنه مشکره کې خودو کې ناستم دا خزراله دروازې ته زنجیر و جرانده کړه به ماته ورادن نشه بزه خو پېښم چې اوس څه چل کوي ما سره دا سامان را نالي وای مې څه مساله جوړه شو دا خدوی ته دن راشه مې ته په ماسته کې وی بس نور تم پیږي او زم خپېږي ما سره به دا ګناه کې یا خدایا ګناه خو ما په جون کې چته نه لګل وی بس کنه کې دا ګناه ما سره نو شرموم دې چې غوامه کې دا لک ما پسې کور تراله بیزه تکوم د چې غوام دا ټول خپلوان در باندې را پر خبرو چې دا ما پسې کور ترانه نه وت چې روغ مړانه دار نشي خدای داسې په جنجال وړي مشکی بابا وته وی هغه وخت کې نوجوانو وی موته چې خانو مالا ټیک ده چې نه مې پرې دینو ډیره خدا نو زبل لګاو دسماتو او دسمات کوم مال الوی او دسمات راغلي په ډیره خدا او لګ مخلاص په موینم لګ پاک پم شه په ډیره خدا خو خبره ده لیټرین وای را تکولاو او زاغه تنه نه وته غسل خانه ته او پکې ملوي او دسمات وکړه او بیا مې اغلوي او دسمات راواغش په لاسونو مې ومغو په مخ او په سر په ومغو ګوره مې یو کرتب وکړ او الله ته سوال کوم چې خدای دا خوري لوي ګناه دا خو زه نشم کولی تا خو الله نشم خپه کولی دا ګناه نه ځان بچ کومه نو راشه که په دا چل مې وکړو دا خزه به عثمانه منډي کې چې دا څه خابوي دي نو دروازه به کولو کې په دې مې ځان بچ کړ نو ما خپل او دسمات راوغه په دې لاسونو مې موږ په مخ مې موږ په سټم په مړې باندې ما او چې غسل خانه نه څنګه وروته ما خدي ته مې وېسه چل کې هغه منډه کړ چې ستا خدای به خوبا سر ټول کور دراله د غلو ډک ټول کور دې بد بویا نه ډک ورته د کور نه هغه نوکر دې ورته کولو کې دې تختی دا څه په جنجال وړي څخه بنتي دې ځانې په غلو لاله دې ټول کورې مونږ ته ولړو وی وره کولاو کش کرے میدان پس راخ کا او بار وته او چې لاړم یو غسل خانه ته نه وته ملته مې ولمبل ځان مې خپ ورسو پاک او ځان مې ستر کا چې اق زما د وجود نه د مشکو خوشبونی روانه ده نو تر اوسه پورې روانه ده ما ته دی وجه نه خلک مشکی بابا و چې دا خدای یاره یې کړه پاله کې دا خدای یاره بیا به څوک غلطی نه کوي ګناه باندې کوي دیو جنا رب العالمین فرمائے او زبلان مثال در کم دا حضرت یوسف علیہ السلام زلیخی دروازے ورته بند کړل کنا او یوسف علیہ السلام خپل استوناو اوهو چې قرآنی صفت کوي او رسول الله مبارکی صفت کوي دا وسونه خپل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې معراج کې اسمانون تو ختم نو د یوسف علیه السلام سره ملاقات مې وشو نو د ټولي دنیا نیم حسن خدای ورکړي نیم حسن او د زلیخې په کور کې اوسېږي او قران شریف وایي زنه قصه نه من غلط قران وی وغلقت الابواب یو دروازه نه جمع د ډېرې دروازې وغه بند کړي د بادشاہانو په کورونو کې او په محلاتو کې په کوټو دنه کوټي وي په برندو دنه برندای په حال دنه حالي دروازې بندې کړې یوسف رازی دروازه جلنده کېږي یوسف زی دروازه جلنده کېږي او زلیخې چابیان راواغ جو ځان سره کېناسته او ځان وته داسې خشته کړو او وم د بادشاہ د وزیر خزا په خپل حسینه وا مصر و مصر خلق اوسم خشتای او خلان دولې کړو او د یوسف علیه السلام ځان ته د مایل کولو ټول تنظیم کړو رښتیا وایا چې الک وی وادي نه کړي خشتوي ځواني وي او بیا پیغمبري طاقت پکې وي پیغمبري طاقت مضبوط طاقت دی پیغمبر خدای په اندامونو پاک پیدا کوي پیغمبر یو چته ګډ نه تیر شوی لون نه تیر شوی په پوزه خراب په وګونو کون په غاخونو رنزور په وجود ناقص یو پیغمبر نه تیر شوی پیغمبر کې د ماشوموالي نه خدای د طاقتونه خو
نو ته سوچو چې طاقت هم مضبوط ته ځوانیم هم مضبوطه ده او څوک ته مطالبه کوي خپل نیکه ته مطالبه د ګناه کوي او په دروازو دن بن ایس څوک ته نه دی خبر لیکن د حضرت یوسف علیہ السلام په زړه کې څه شی پروت دی د الله یاره پروت او توي وقالت هيت لك رازا یوسف علیہ السلام متسوي قال معاذ الله د خدای په ذات امن غواړم د خدای ګور دلته الله په لکه پروت دی د خدای په ذات امن غواړم انه ربي احسن مثوایا انه لا يفلح الظالمون وتسوي بدا كل وجود فمان الله راکړي دا الله راکړي دا خشته رنگ الله راکړي دا وجود خدای راکړي نو چې مال الله کم نعمت راکاو نو دا خدای دشمنه کې استعمال کوم دا سترګې چا راکړي الله نو دا د خدای دشمنه کې استعمال کوم دا وګونه الله راکړي دي نو غانې سندري په وورو دا سترګې خدای راکړي نو زنا ته په وګورو دا جبه خدای راکړي دا نو دا دروغ په غیبت په وکم دا خدای نعمت ولې دا خدای دشمنه کې استعمال کوم لکه زه به یو مثال درکم تعالی ما یو 100 روپے درکړي ما دل درکړي او ته په 100 روپو زهر والے او مال په وبو کې واچي دا به انصافي که به انصافي وي اوس که بار نه دي د 100 روپو زهر واغشتل ما ته دی واچول نو بیا هم ګناه ده خدا او چې ما 100 روپے درکړي او په هغه ما په دشمنه کې استعمال نو خلک وي دا ډېر انصاف دا ډېر انصاف دی نو دا سترګې خدای درکړي نو د خدای دشمنه کې ول استعمال دا غوږ خدای درکړي نو د خدای دشمنه کې ول استعمال جب خدای درکړي ولې په خدای خلاف کې زړه خدای درکړي ولې په خدای دشمنه کې دقل یوسف سوچو کو انه ربي احسن مثواي دا بادشاہ دې دربار ته خدای راوسته دا خشته وجود کو خدای را کړی د عزت خو خدای را کړی دا د شپې او دروازه جون او د املاسته خو خدای را کوي نو خپکم زلیخي وې کې دي نشي ما ور بند کړی دی ما نه څوکم نه خبرېږي تا نم څوک نه خبرېږي یوسف وې الله خو خبرېږي کړ اس څوک نه خبرېږي خو الله شتا نو چرته به پرېدم خو دینا بس زما خپل واسطه زما یو دنه او قدم مخکې زما باقی د خدای خو خدا او چې قدم یې واغښ نو رب مدد کو دروازه وتکولو نو چې بل قدم یې واغښ نو رب مدد کو بل دروازه کولو شو نو چې بل لورسه زلیخه ور پسې د دې ته مخکې دی او اشتیا وای د یوسف علی السلام الله مدد کو کنه هغه زلیخه رسوا شو کنه هغه یوسف علی السلام خدای د مصر بادشاہ جوړ او بعض علماء لیکلي دي چې بیا زلیخي سره نکاح نه ده شوی او بعض وایي چې نه زلیخي سره بیا نکاح شوی ده او دا زلیخه بیا خدای پیغله کړم ده زمارونو لکه دا خدای یاره چې دا رسول الله مبارک بار بار تقوا وایي او الله قرآن شریف کې تقوا او متقی دا ولې لکه دا خدای یاره چې یاره رااله د تقوا بل معنا پرهیز نو پرهیز براشي او بیا د علماء چې وایي چې اتقاء عن الكفر والشرك بیا به د کفر شرک نم بچي د خدای لوی دشمنی ده د خدای دشمنی نه ده اتقاء عن الكبائر گناه کبیره نه بمنان ساتي دام د خدای دویم نمبر دشمنی ده اتقاء عن الصغائر د صغیرین هم ځان ساتم ولی دام د خدای خلاف ده دام دشمنی ده ولا د خود دشمنی ده او د کل ما سوا الله نه بزان ساتم او الله ته متوجه زمارونو بنیاد د خبره ده چې مونږ یو مسلمانان الحمدلله ټول مسلمانان یو د خدای کرم کله چا ګیره شته او کله چا نشته که څوک مونږ کوي او که صرف د جمعې کوي خو مونږ ټول د چا بندګان یو که څوک حلال خوري که حرام خوري خو د چا بندګان یو نو مونږ خدای د بندګۍ نه ګوري نه یو استه مونږ ته بندګان ګناهګار تم بندګا الله سمه ربانه دي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم گناهګار تم بندوي مونږ خدای د بندګۍ نه یو استه مونږ د خدای بندگان او بیا مونږ ته مسلمان وای مونږ ټول د خدای مسلمانان یو او د مونږ ټول د ایمان دی چې کله د بلستان په میاس کې پروت مانه څوک خبردار الله خبردار
نن نه بس به موږ یو عهد کوو الله سره چې الله موږ به ستا دشمني نه کوو الله موږ په دې اړه کې هر وخت حاضر ګرځو رب مونږ به دا نه وایو چې ما په بلستان کې خدای نینی او ما د غنو د ټل په میاس کې رب نینی نه الله ارزه تماویني زه خو کمزور یم رب ما نه بغلطه کیږي ما نه ډېر ګناهونه چوي والله پس چې معافي غواړم نو خدای به خوشاله معاف وکړه خو الا بداوي چې خدای بیا بنکو دا سترګې به زستا په دشمنه کې نه استعمالو په دې وخت به زه ګندونه نه اورم او په دې جبه به بیا غلطه نه کوم رب خوشاله شي د ژوند او د مرګ د مارونو څه پته لګي کله خدای لزو نو چې پروغ خپل رب لاله شي خپل خواهش د الله په مقابله کې مې استعمالاوه دا پټینه عقل دا دونه پټینه عقل دا د خدای د کائنات مقابله کې مې استعمالاوه بس چې خدای سوی رسول سو او که ایمان دې په خدای رسول نه بیا خبره ده او که په الله او په رسول باندې است ایمانی بس د خدای خبره به منو د خدای د رسول خبره به منو او د الله تابعداري وکړو دعا وکړه چې الله زموږ نه عمل شمل شي الله د دنیا او د آخرت برکات هم نصیب کړي او خدای چې رښتیا خبره مونږ ټول ګناهګاران یو خدای مونږ ټول چا د سترګو بکړي چا به د غوږ کړي چا به د جبې کړي چا به د لاسو ګناه کړي چا به د خپې کړي او مونږ کمزور یو ربا او مونږ ډېر بے کسب سو کوي او مونږ تا ته محتاج یو الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي خدای مونږ د فتنو نه وساتي د آفتونو نه وساتي د بیمارو نه وساتي د مونږ کور او بار واړل وي د هر قسم امراض نه خدایا روغ صحتونه نصیب کړي او چې کوم مردگان وفات مغفرت نصیب کړي زموږ په دې باندې کې تنتان باچا سے ډیر خسړیو او سیدمو میاسبمو وفات شوه دي دعا وتو کې رب العالمین مغفرت نصیب کړي او نور چې څومره مردگان وفات دي خدای ته ټولو بخي او خدای چې څوک نوران دي په کورونو کې دي هسپتالونو کې دروغ صحتونو شفا ورکړي هغه مېره کې زمونږ د خالد دي ترم وفات شوه نورم څوک چې څوک وفات دي خدای ټولو بخي الله د ټولو مغفرتونه نصیب کړي او الله ته زمونږ ناراضي شي په یو قدم را ناراضي شي بچیم صالحان او دیندار لوي کې او خدای د خپل قهر او د خپل غضب نن په حفاظت کې وساتي او زموږ د جمع دی چې د کم کم لری ځای نه ملمانه راځي خدای په یو قدم ملاجرونه برکتونه خوشاله ورکړي او د دې کلی د دې محلي د خلک چې کم خدمت کوي الله دوی لم اجر او برکت او خوشاله ورکړي مونږ ټول د بیت الله حجونو لبوځي او عمرو لم بوته کې او چې څوک داخلي اراده لري د حجونو خدای ته ول منزورې راولي او ته خدای زموږ د دنیا او د آخرت برکات او خوشاله نصیب کړي او د دنیا او د آخرت د فتنو د فترونو رب العالمین په امن کې وساتي زموږ د خپل ملک پاکستان هم الله حفاظت وکړي دا په قران باندې عبادت کې الله د برما د یمن د شام او د کشمیر د مسلمانانو مدد وکړي او خدای ته زموږ ناراضي شي او اخر وخت په خپل د کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول او حمید الله صاحب زموږ دوستان دي اغه تم دوکه تاسو نور دوستان دي چا بچی ني خدای بچی ورکړي دا غي مور پلار بیماران دي چا بیماران دي ټول الله شفا ورکړي